دا بیخي زیاتې دي نورې هم دي دا د آخري چې کوم بم دماکه د پاسه بمباري شوې وه او د یو کور 23 کسان ټوټل پکې شهیدان شوي او ماشومان او بیا هغه تن د کرفي د وجې د هغو آخري مخ لیدلي ته نه و تللی هغه وه د میسینګ پرسنس یو کور 9 کسان ورک وي دا د یو واقعیت صرف سمپل وي دا نه وه چې دا ټوټل واقعیات دا دي دا تقریبا د هر کور واقعه ده دلته ناست هر تن چې کوم دی دا ټول د داسې واقعاتو ګواه دی ما دلته د لاپته افراد خبره نه وکړه 6,900 نه باندې ورک خلک چې بیخي ورک دي تر اوسه پورې د هغې زموږ سره ریکارډ ته دی او پښتنو او مشرانو زه اوس آخري خبره ته راځم بیا به په دې نه بعد په وسایلو باندې هم خبره کېږي تاسو ته یوازې معلومات درکوي بیا به د هرې ضلعې او د هرې پارټۍ مشران خبرې وکړي تر سبا پورې دلته یو موږ او تاسو ځو به نه چې یو نتیجه ته انتهایي هیلې راوړي دي خلکو د زرګونو بلکې د لکونو